د فیسبوک زړه سټوري یا سټیټس چې ورته موږ وایو هغه به موږ په کم ځای کې ګورو چې مطلب موږ فیسبوک کې یو سټوري اپلوډ کړو سټیټس او 24 اور لپاره کسان به کمنټس هم کولی شي لایک پې هم کولی شي شیر کولی هم شي خو بیا 24 غنټو نه بعد نه شو کېږي دا موږ واپس څنګه په خپل موبایل کې ګورو فیسبوک کې چې دا موږ ته واپس شو شي یا په کم ځای کې پرتې وي نو ډېره ښه ویډیو د ملګرو زموږ ویډیو سره لایک کړئ فالو کړئ زموږ ټیکنیکل بونر سره ضرور سبسکرایب کړئ زموږ د ویډیو سره لازمي وګورئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څنګه چې مخکې ستاسو دا ویډیو واورېده چې موږ خپل فیسبوک کوم سټوریان چې هغه په کم ځای کې ګورو زموږ سره په فیسبوک کې په کم ځای کې پرتې وي نو پوره طریقه درته ښیو دا ویډیو سره لازمي وګورئ زموږ د ویډیو سره خپل ملګرو سره شیر کړئ ملګرو فرسټ اف آل به تاسو د خپل فیسبوک ته راشئ خپل فیسبوک ته چې راغلی دا پروفایل باندې به تاسو کلیک کړئ چې پروفایل باندې کلیک کړو ملګرو بیا به داسې لاندې راشئ موبایل سیټینګ ته چې په سیټینګ باندې کلیک کړو د نه بعد ملګرو بیا دبره پروفایل چیرته ښکاري په دې باندې تاسو کلیک کړئ پروفایل باندې کلیک کړو ملګرو بیا به لاندې راشئ چې لاندې راغلی ملګرو په دې کې ته اکټیو سیلا ښکاري په دې باندې تاسو کلیک کړئ نه بعد به بیا په دې اکټیو باندې تاسو کلیک کړئ ملګرو د بره ښکاري سټوري اکټیو په دې باندې تاسو کلیک کړئ نه بعد ملګرو موږ ته ټول کوم سټوریانې چې موږ اپلوډ کړي وي دا به ټولې موږ ته په دې ځای کې شو شي که چېرې دا سټوري موږ بیا دوباره شیر کوو یا یې سیو کوو په ګیلرۍ کې یا زموږ په غلطۍ کې یو سټوري اپلوډ شوي وي د کور ویډیو وي یا داسې بله ویډیو چې په غلطۍ رانه اپلوډ شوي وي یا زموږ موبایل بل چا هغسې سټوري اپلوډ کړي نو هغه سټوري موږ د دې نه ډیلیټ کوو څنګه نو دې کې موږ یو سټوري باندې کلیک کوو سټوري باندې موږ کلیک کوو بل د 3 ډاټ ښکاري په دې باندې تاسو کلیک کړئ په 3 ډاټ باندې کلیک کوو ملګرو دلته ورته لیکلی دی 3 ډاټ باندې کلیک کوو ډیلیټ ویډیو دا تاسو ډیلیټ کولی هم شئ سیو ویډیو سیو کولی هم شئ او که چېرې بیا خپلو ملګرو ته شیر کوو نو به تاسو بیک کړئ که تاسو بیا شیر کوو نو به د شیر نشان درته ښکاري دغه ځای نه تاسو بیا دا دوباره شیر کولی هم شئ نو ملګرو که زموږ دا ویډیو خوښه شوي وي خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ ویډیو سره لایک هم کړئ زموږ ټیکنیکل بونر چینل چې کوم دی سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي